Assalamu alaikum friends, hope you are doing great and الکوزي YouTube channel for our lecture. So we are gonna today talk about demonstrative pronouns. What is demonstrative pronouns and what are they? What is their job? ملګرو تاسو الکوزي YouTube channel تعقیبوئ موږ تاسو درسونه نه demonstrative pronouns ته رسیدلې چې موږ تاسو پر دې باندې نن بحث کوو چې دا عبارت دی له اشاروي ضمایر یعنی دا هغه ضمیرونه دي چې موږ تاسو سره د اشارې دنده پر غاړه لري او د اشاره کوي demonstrative pronouns تعریف موږ تاسو وایو چې د دوی تعریف څه دی find out some person place and thing دوی یو شی شخص یا ځای لپاره اشاره کوي یا داسې ویلی شي چې یو شي شخص یا ځای ته اشاره کوي there is follow دوی څلور دانې دي په لاندې ډول دي this that these and those therefore this دغه یا دا used for near singular noun د نږدې مفرد نوم لپاره کارول کیږي for example this is bird so you see دا تخته ماته نږدې ده زم چې this is bird دا تخته ده the next one that mean هغه یا هغه that is used for far or away singular noun that چې دی دا د لرې singular مفرد نوم د پاره کارول کیږي یعنی موږ تاسو سره یو شی چې موږ تاسو خلری وي and some people say that is non touchable کوم چې موږ تاسو د لمس کول ور نه وي هغه د پاره موږ تاسو that کارو for example that is a camera you see I have a camera in myself that is far زه یو کیمرا زما په وړاندې لرم چې هغه زما څخه لرې ده that is not touchable for me I use that for that د هغې دپاره زه that کاروم the next third one درېیمې these دغه مگر کوم حالت کې near plural nouns د نږدې جمع نومونه لپاره for example د مثال په ډول these are markers you see I have two markers in my hand these markers they two markers دا دوه دي که نه یو خو نه دی کله چې موږ تاسو وایو چې these د near plural nouns لپاره کارول کېږي یعنې نږدې دوه شیان وي دوی له یو څخه ډېر وي که چیرې دا plural شو نو له یو څخه ډېر تر حد څه حده پورې تاسو کارولی شئ those is used for far away plural nouns د لرې جمع نومونو دپاره کارول کېږي for example those are boys you see I have two boys in front of me you cannot see but I can see they are far from me دلته ما څخه دوه اشخاص دي دوه هلکان دي هغوی ما څخه لرې دي تاسو وګورئ دلته زما څخه نږدې نشته خو هلته لرې ما څخه موجود دي زه هغوی ته د اشارې په حالت کې وایم those are boys هغه هلکان دي hope you understood هیله مند یم چې پوه شوي اوسئ thank you let's join and enjoy موږ سره یو ځای شئ او له انګلیسي خوند واخلو